زه به دغه هایکو ووایم مهرباني ادې مې لاړه د جنۍ کتو ته چې کور ته راغله ویلې زویه واوره غاښونه یې لوی وو ما ویل ودې نه او که نه ویې نه کړه راته ما ته غوږ مهرباني یو چا ویلي چې واده درته کوم ما ویل څنګه او په کومو پیسو ښه ویلي پیسې به دې د پلار نه واخلو مهرباني رور جانه ما ویل ټوپک یار ته څه شی ویسم چا ویل چیلې یا ورته ګډ ویسه ښه چا ویل چیلې یا ورته ګډ ویسه خو ما ورته درې منه پولې ویوړې اوږې مې ډکه کړې وه پولې یو ځلې بیا ووایه والا کې ویم خرچه پې راځي نو واورئ واورئ یو چا ته ما ویل سمزمری وروره هغې ویل دا خبره بیا ونه کي وی ولې زه تا ته زناور ښکارم مهرباني د ښاروالۍ د شکایاتو صندوق ما وی ولې دی خالي مامور صاحب ها ویلې پرون مې په کور کې پیچای پخې کړلې یعنی ګوري نه کور ته وړي وسوځئ مهرباني غوږ دی غوږ دی یو چا شادي سره یو عکس ویستلو ښه خپل مور و پلار ته یې راولېږلو ها مور یې ویل زوی مې پکې کم یو دی شادي و هغې کې فرق یې نه شو کولی مور یې ویل دې کې زما زوی کم یو دی واورئ 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 چا ویل دلته یو موټر ټکر شو دوه پکې مړه دي هغوی هېڅ هم نه وایي دا یو زخمي دی دغه ډېر چغې وایي مړي دي رابطه چغې وایي ما ته مهرباني مهرباني په قاچاقبرو اعتماد ونه کړئ که غواړئ ژوند وکړئ قاچاقي لا نه شئ پوه شوې که نه که لاړئ مړه شوئ نو زما یې در باندې څه ډېر ښه ډېر ښه مهرباني یو چا ویل اسې مې دا زړه تنګ شوی ما ویلې ځه د زړه معاینه دې وکړه ویل دغه معاینو خو د حد ته راوړل دا د معاینو انجام دی